دویمه برخه د تصوف تاریخ. د اسلام پرته تصوفي ډلې الف یوناني تصوف. پر اسلامي تصوف تر خبرو اترو وړاندې ښایي تر اسلام له مخه تصوف وڅېړو، چې په دې توګه به هم له یوناني تصوف او د هغه له بنسټ او پرمختیایي لوړو زوړو خبر شو، او هم له اسلامي تصوف سره له توپیره. د یونان خاوره د پوهې، فکر او فلسفې زانګو ده. دلته ډېرې پوهې زده کړې او ډېر خوځښتونه رامنځته شوي دي، چې د دې له امله د نړۍ پر سر له ګردو هېوادونو لرغونې او ارزښتناکه ده. تصوف هم د نورو پوهنو او هنرونو په څېر لومړی د همدلته راټوکېدلي او بنسټګرې آرفیس د شپږمې او اوومې مخدیځې پېړۍ استوګن په نامه یو صوفي دی، چې تصوفي افکار یې په ټول یونان کې خپاره شوي دي. آرفیس لومړنی سړی و چې په یونان کې خانقاوې جوړې کړې، چې له دغو خانقاوو به هم د ښوونې او هم د لمانځنې کار اخیستل کېده. آرفیس او پیروانو یې د خدای او بنده ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د بشري ارواح او څښتن ترمنځ د یارۍ او پیوستون مزي وغځول. خو له بده مرغه د دغه ښوونځي پیلیونو د مهال په تېرېدا خپله اره دنده پرېښوده، او نه یوازې چې په جړګرۍ یې لاس پورې کړ، بلکې ډېرې وګړي یې په تعویضونو هم ولوټل. افلاطون د خپل اثر جمهوریت په دوهم څپرکي کې په آرفیسي فقیرانو او سوالګرو ښایسته ډېرې خبرې کړي دي. په آرفیسي تصوف تر مرګ وروسته ژوند ګروه هم راتله، او که څه هم د افکار د آرفیسي صوفیانو د راهبانه ژوند له امله په ټولنه کې دود نه شول، خو ځینې فلسفیان یې وبوږنول، چې په دغو اغېزمنو فیلسوفانو کې یوناني شاعر پنډار، ریاضي پوه فیثاغورس، سقراط او افلاطون راځي. د آرفیس په اند په بدن کې د روح بندیتوب د انسان بدمرغي ده، خو فیثاغورس بیا زیار ویست چې دا او دې ته ورته نیمګړي افکار چې د فلسفي احساساتو د هڅونې ویره ترې کېده، له آرفیسي افکارو وباسي. فیثاغورس په جسم کې د روح بندښت د بشر د بدمرغي نه نیکمرغي وګڼله، او له دې لارې آرفیسي سلبیت یعنې منفیتوب ته ایجابي مثبته بڼه ورکړه. فیثاغورس کائنات دوه وبلل، او د روح په برخه کې بیا د هندوانو د تناسخ له نظریې سره همغږی و. کله چې فلسفې او نورو پوهانو له یونانه کډه وکړه او په اسکندریه دېره شول، نو هلته د فیثاغورس له نوم سره په تړاو فیثاغورسي ښوونځی رامنځته شو. له دې ښوونځي بنسټ پر سنویت ولاړ دی، چې په تصوف کې لویه برخه لري. د فیثاغورسي ګروهې له مخې د خالق او کائناتو ترمنځ او همداراز د جسم او روح ترمنځ توپیر شته. روح د ښو او جسم او ماده د بدو استازي دي، نو ځکه ډېری ریاضت او مجاهده بویه چې دا توپیر او واټن رالنډ کړي، او د روحاني ځواک په مټ مخلوق له خالق سره وپیي. له دې څخه څرګندېږي چې د دې ښوونځي یوې برخې د عرفاني خوځښت بڼه خپله کړه، چې تر میلاد 2 پېړۍ له مخه پیل او تر 2مې زېږدیزې پېړۍ پورې وغځېد، او بنسټګر یې روح هرمس و. دې نهضت له بېلابېلو ادیانو او افکارو په تېره له مصري مذهبونو او نظریو پوخ رنګ واخیست، او سنویت او جمهوریت پکې ښه وځلېدل. دغه افکارو تر دوتیا لږ وخت وروسته په اسکندریه کې نو افلاطوني مفکر فلاطونیس وزېږېد، چې په خپل ښوونیز اثر کې پر دغه خوځښت نیوکې وکړې، او علمونه یې پر دوو محسوساتو او معقولاتو وویشل، چې وروستی دی بیا د نوموړي په اند روحاني عالم دی. د روح په اړه د فلاطونیوس نظر بیخي د عرفاني الواق په څېر دی، یعنې راهبانه او د شوقونو پرېښول. د فلاطونیوس په اند روح او ماده دوه بېل څیزونه دي، او په خپلو کې هېڅ تړاو نه لري. بشیر احمد ډار د فلاطونیوس په اړه لیکي: صوفي و، او د ختیځ او لویدیځ له بېلابېلو افکارو نه یې ښایسته ډېره ګټنه وکړه، او خپل فکري نظام یې پرې ودراوه. پر دې سربېره په عیسایي او اسلامي تصوف کې هم لوی لاس لري. د فلاطونیسي تصوف وروستی پړاو د حق قربت دی. بې یهودي تصوف. پر یونانیانو سربېره په یهودیانو کې هم تصوف لرغونې ریښه لري. غلام احمد پرویز لیکي: داسې ښکاري چې یهودو د بیت المقدس تر لومړۍ ویجاړونې وروسته د بابل د اسیرۍ پر مهال چې له پښو پرېوتي او له زواله سره مخ وو، دا د تصوف د ټوکېدا ښه مهال وي. یو څه باطني اغېز ومانه، خو حقیقي تصوف پکې هله دود شو چې مذهبي مشرانو یې په اسکندریه کې یوناني فلسفه ولوسته. د ورثه اسرائیل له مخې په لومړنیو یهودیانو کې صوفیانه افکار نه وو، خو دا خبره د منښت وړ نه ده، ځکه د هغه مهال د لیکنو پر بنسټ هلته تر مذهب او نورو ګروهي ذهني واردات او متصوفانه کیفیت جوړ نه وو. د لرغوني پیر په آثارو کې د بني اسرائیلو د انبیاوو داسې ذهني کیفیت راغلی چې د یهودي تصوف جړې بلل شي. فیلو د یهودي تصوف په سرلارو او نامتو کسانو کې دی، چې زیاتره مسلمانان صوفیان لکه حلاج، ابن عربي، غزالي او روسي تریز اغېزمن شوي دي. همداراز د هیراکلیټس نظریات هم د کورن فلوټ په وینا د لرغوني
یوناني فطري فلسفیانو د مادیت پر وړاندې تصوفي غبرګون دی. نوموړي د ظاهري چاپیریال پر ځای د باطن ته مخ واړاوه او په ځان کې د حقیقت پلټنې ښوونه وکړه. یهودي صوفیانو بېلې ډلې ټپلې او لارې چارې درلودې او ګوتشمېر خلکو به پکې تصوف لوست، خو له دې سره یهودي تصوف د اخلاقي ارزښتونو په دودونه کې لاس نه لره، ځکه د دوی د مبحث مرکزي ټکی پکې پر انسان او کائناتو نه څرخېده، بلکې لویه برخه یې خدای ته ځانګړې وه. د یهودي تصوف لوی کتاب زهار و. جیم عیسوي تصوف. څرنګه چې تصوف له مخه ښایسته ډېر مزل وهلی، نو د عیسویت په رارسېدو یوې ډلې منظمې بڼې او مسلک واوښت. خانقاوې جوړې شوې، د ژوند تېرولو لارې چارې په ګوته شوې. د روحانیت د ترلاسي لپاره د زهد و ریاضیت پړاوونه غوره شول او ځای پر ځای خپلې منځنۍ مرکزونه جوړې کړې چې په دا شان ټول مذهب تصوف وګرځېد. په عیسویانو کې لومړی ځل تصوف په بابل کې د صوفیانه حلقو په بڼه راوټوکېد. په دغو حلقو کې به پیرانو خپلو مریدانو ته د عرفان او تصوف درس ورکاوه. د هرمس لیکنې د تصوف د فلسفي ګډون امتزاج ښیي او د څښتن یووالي وحدانیت ته پکې ډېرې نغوتې شته. د بشیر احمد ډار په وینا دی د خپل بنسټ روح او ظاهري هیئت له مخې د تصوف بنسټګر و او همدې باطني ارونو او علمي بڼې عیسوي مذهب او تصوف اغېزمن کړل. د عیسویت لومړۍ دوره ارتوسوف ته ځانګړې ده چې ښه بېلګه یې د یوحنا انجیل دی. دې انجیل ډېر صوفیانه افکار رانغښتي او زیاتره عیسوي صوفیان یې اغېزمن کړي دي. د عیسوي تصوف لومړنی او مهم سړی کلمنټ دی چې له فلاطینوس او ځینو نورو فلسفیانو یې جوور رنګ واخیست او په عقلي پوهه له ګروهې سره یې پر ایماني او روحاني ټینګار وکړ. دویم لوی عیسوي صوفي اګسټاین دی چې په خپل ارزښتناک اثر اعترافات کې د خپل مهال مذهبي ژوند ښه طرح انځور کړ. چینایي تصوف. د چینایي تصوف لومړۍ دوره هله پیل شوه چې ځینې چینایان د خپل وخت له ټولنیزو او سیاسي حالاتو او ګډوډیو پوځې ته راغله او غرونو په ختو یې راهبانه ژوند ته لاس واچاوه. په دغو صوفیانو کې یو یانګ چو او نومېده چې لومړی وار یې د یو فکري نظام د وډون هڅه وکړه. د چینایي تصوف دویمه دوره له حکیم لاوزي پیلېږي. د لاوزي فکري نظام پر طاوله ولاړ دی چې د مابعد له طبیعت، قوانین، اخلاق او ارونه څېړي. د ده نمونه صوفي له انسانانو سره د خواخوږۍ او مینې له امله د ټول بشر له سرلاری او له سرلښکر دی. همداراز عجز، مینه، لورینه او پرځونه یې زرین ارونه دي. د لاوزي د صوفیانه افکارو په دودونه او پرمختیا کې د ده زده کوونکو جوزنګ زي او لیزي لوی لاس لاره. بدوالي له زوکړې لومړۍ زېږدیزې پیړۍ سره سم پر طاغوت اغېز وښانده او دواړه داسې خانقاوې جوړې کړې چې درویشان او مریدان به پکې یوازې او له ښځو بیل جوړول. همداراز د ښځو ځایونه هم بیل وو. د بدوالي له مخې انسان د جسم، اغېزو، احساساتو، ادراک او شعوري اعمالو ټولګه ده. دا د بودا په ښوونو کې تصوف شتون ته اشاره کوي. د بودا په اند موږ له بهرني او ذهني پلوه د غوښتنو په دام کې ښکېل یو او له دغه دامه د پخوینې نه خلاصون لاره دا ده چې موږ خپلې غوښتنې، احساسات او هیلې وڅارو او د کړاوونو له زغم سره له کینې، ناوړه خبرو او ناسمو کړنو ځان وژغورو. د حرامو پر ځای حلال رزق، د باطن پاکۍ او غوره اخلاقو ته مخه کړو. د بدوالي اغېزې تر طامات پورې تړلې پاتې نه شوې، بلکې نورو ډېرو مذهبونو او ولسونو ته یې هم لاره وکړه. جاپاني تصوف. په شپږمه مخدیزې پیړۍ کې د تصوف په هند کې تیغ وواهه او ورو ورو سویل ختیځې اسیا، سیریلیون، سریلانکا، تایلنډ، برما، ویتنام، لاوس، کمپوچیا، منځنۍ اسیا، تت، چین، کوریا او جاپان ته ورسېد. جاپاني تصوف له همدې بدوالي خړوب شو، یا په بله وینا جاپاني تصوف د بدوالي او چینایي فلسفې له ګډون یعنې امتزاج نه راوټوکېد. که څه هم لرغونو جاپانیانو د شنتو په نامه مذهب درلود او پیروانو یې خانقاوې هم جوړې کړې وې، خو څرنګه چې دې مذهب کومه الهي فلسفه نه پالله، نو اړ ووت او له بدوالي نه یې رنګ واخیست. ځکه په بدوالي کې له مخکې نه تصوف پوخ شوی و او ټولې هغه ښېګڼې یې چې د تصوف لپاره اړینې دي درلودې، لکه د نفس پاکي، سخت ریاضیت، عبادت، د غوښتنو د ځپلو ټینګار، د خدای له بندګانو سره خواخوږي او مینه او هغه اته ټوکي: رښتینی نظر، رښتیا خبرې، رښتینې هڅه، د ضمیر سپېڅلتیا، رښتینی استغراق او داسې نور خپلونه چې د بدوالي برخه وو او جاپاني تصوف ته له شور ذوق سره راننوتل. په جاپاني تصوف کې استغراق او تفکر ډېر مهم وو.
د جاپان نامتو فیلسوفان وشي او بکشو پروفیسر محمد امین وایي د جاپان په صوفیانه افکارو کې لویه ونډه ځیرتیا او تفکر ته ورکړل شوې وه چې ښایي د ځین اغیز وي، خو تر ځینه لا مخکې په جاپان کې د چای په نامه یو ډول دود چلند و چې د مذهب برخه ګرځېدلې وه. دغه دود اوس هم شته او لا تر اوسه پکې ځیرتیا مهم ځای لري. جاپانیان له فطرت سره مینه لري او له دغې مینې روحاني تسکین اخلي چې دا تسکین بیا د دوی د فکر چورلیز وي. همدې وخت ته د عرفان شیبه وایي، خو له مخه ترې د ذات نفي او بې ذهني اړینه ده. د بدوالي فلسفې له مخې سالک یوازې خپل حواس له منځه وړی شي، د ځان فنا اړینه نه ده. په جاپاني تصوف کې هم د حواسو وژلو یا بې ذهنۍ ته ځانګړې پاملرنه شوې ده او د دوی په وینا له بې ذهنۍ پرته عرفان ته رسیدل شوني نه دي. په جاپاني تصوف کې د بېلابېلو ذهني کیفیاتو یادونه هم شوې ده او د بېلابېلو ډلو او فرقو هم چې هره یوه بیا خپله خانقاه لري. پروفیسر محمد امین وایي په جاپاني تصوف کې هر صوفي د خپلې ځانګړې خانقاه له دود سره سم له ټولنې بیل خانقاهي له ټولنې بیل ژوند او سخت ریاضت کوي چې د تفکر شیبه یې یوه برخه ده چې بدواله کې ورته ډېر ارزښت ورکول کیږي. هندي تصوف د هندي تصوف پیل له ویدونو شوی دی چې د کائناتو برعالم سفلي عالم او وحدت الوجود په اړه نظریات رانغاړي. ځینې یې پر مراقبه هم ټینګار کوي. د ویدونو چې لرغونې تصوفي لیکنې دي په وروستۍ برخه کې وړاندې شوی تصوف برهم ننسوتر باله شي. پروفیسر راویس وایي په دې کتابونو کې د صوفیانه عقایدو بشپړ داستان وړاندې شوی دی. ځینې اوپنشدونه په 8مه مختیځه پیړۍ کې کښل شوي دي. د اوپنشدونو ښوونیز ټکی حقیقت دی او له حقیقت نه یې موخه خدای دی. دا عرفاني حقیقت یوازې په عشق ترلاسېدای شي. په اوپنشدونو کې د توحید تصور څرګند دی او وایي چې د کائنات د دغه یوازیني څښتن مظهر دی. د اوپنشدونو په سپړنه او شننه کې تر ټولو مخور سړی شری شنکر اچاریا دی. پر ده سربیره د ویدانیت یو بل لوی مبلغ یا تبلیغی دی او دی هم د وحدت الوجود پیرو دی. د شنکر اچاریا عرفاني افکار د ویدانت په نامه یاد شول. د ویدانت اغیزې ډېرې خپرې او ژورې او اوږدمهالې وې. په هندي تصوف کې دویم لوی سړی وشي پایاس تیر شوی دی چې د بھگوت گیتا په نامه کتاب چې د 5مې او 2مې مختیځې پیړۍ ترمنځ لیکل شوی دی د عرفاني فکر څخه استازي کوي. دا اثر د فلسفې او تصوف ګډوله ده. د هندي تصوف په تاریخ کې اوپنشد، برهم سوتر او بھگوت گیتا ډېر مهم او لوی اثار دي. اسلامي تصوف الف د رامنځته کېدو لاملونه یې د اسلامي تصوف په اړه پوهان یوه خوله نه دي. ځینې یې له قرآن کریمه راوتلی بولي او د اثبات لپاره یې یو لړ آیتونه وړاندې کوي او ځینې نور یې بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې تړي. خبره که هر څه ده خو دا جوته ده چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او تر هغه وروسته د اصحابو او تابعینو په ژوند کې د نیکۍ، عبادت، فقر او استغنا، توکل، ایثار او پاکۍ په څېر ارزښتونه ښه تود بازار لره او همدا ښېګڼې د اسلامي تصوف بنسټ باله شي. خو د تصوف د اصطلاح له مخې موږ دوی ته صوفیان نشو ویلی. له غره اسلامي تصوف تر راشده خلافت وروسته په ځان په ځلا شو او ویل کېږي چې د معاویه او یزید د برلاسۍ پر مهال دمشق او بغداد د پلازمینې په وړاندې او بدلون اسلامي تصوف ته عجمي اغیز پر راننوتلو شو. لومړی ځل د امویانو د واکمنۍ په وروستیو کې اسلامي تصوف له عجمي اغیز سره مخ شو او بیا د عباسیانو د واکمنۍ پر مهال خو دومره پوخ او ژور شو چې د عربانو ورته وسله کېښوده. همدا اغیز و چې تصوف یې اسلام ته را ننیست. محمد حسن لیکي د تصوف پیل د یو لړ سیاسي، ټولنیزو او فکري غوښتنو پایله وه. په لومړۍ هجري پیړۍ کې لا تصوف د یو مسلک په توګه راټوکېدلی نه و، خو د امویانو د واکمنۍ پر مهال ورو ورو وغوړېد او د عباسیانو د واکمنۍ پر مهال یو ډلې یعنې منظم او بشپړ مسلک واوښت. په اسلام کې د تصوف د راټوکېدو یو لامل د خلافت له منځه تګ، د ټولواکمنیو رامنځتیا او د واک پر ګدۍ د داسې ځانپالو باچاهانو ناسته وه چې د ظلم او تیري یې د تصوف ته لار پرانېسته. پر دې مهال د صوفیانو هغه ډله رامنځته شوه چې د حالت جبر او دروندوالي ته په کتو یې ځان له خلکو ګوښه کړ او د روحانیت تبلیغ یې راواخیست. محمد کاظم هم دا خبره کوي. په اسلام کې تصوف له ویرې پیل شو او ورو ورو عشق او بیا فنا او وصلت ته ورسید. بې پړاوونه د صوفیانو ژوند لیکونه
د اسلامي تصوف د پیلامي خول د ابو هاشم عثمان بن شارک کوفی پر سر دی، خو ځینې بیا جابر بن حیان کوفی ښیي. لومړی مسلمان صوفي که هر څوک وي، خو په اسلام کې د عرفاني خوځښت زیږنځی کوفه او بصره دي، چې په 2مه هجري پیړۍ کې تصوف ته غېږ پرانېسته او له همدې ځایه بیا نورو اسلامي هېوادونو ته وغځېد. د آی جی آر په وینا د اسلام تصوف یو ستره منځنۍ خراسان هم وه، په بلخ کې چې د بدوالي لرغونی مرکز و. بیا ابراهیم بن ادهم وپاله په وروستیو کې ایران د اسلامي تصوف پلوي مرکز واوښت. د دې پړاوونو نامتو صوفیان حضرت اویس قرني، حضرت محمد واسع، حضرت حسن بصري، ربیعه بصري، داود طایی، حضرت حبیب عجمی، حضرت خواجه فضل بن عیاض، حضرت ابراهیم ادهم او نور وو. حضرت اویس په تابعینو او لومړنیو صوفیانو کې راځي. د شیخ فرض الدین عطار په وینا دای قرني په جلیل القدر تابعینو او 40 امامانو کې راته، که څه هم اویس قرني د رسول صلی الله علیه وسلم لیدو برخمن شوی نه و، خو له هغه سره یې دومره مینه وه چې کله د احد په غزا کې د رسول صلی الله علیه وسلم غاښونه شهید شول او دی خبر شو، نو خپل ټول غاښونه یې وایستل. دی په لومړیو کې په قرن کې و، بیا کوفې ته لاړ او د هلته د صوفیان په جګړه کې شهید شو. حضرت اویس قرني عملي صوفي و، د جامو وس یې نه لاره، ځان یې د خرما په پاڼو پټاوه او وچه ډوډۍ به یې چې د دیوالونو له چنو را غونډه کړې وه خوړه او خیراتوله. د دې پړاو بل لوی صوفي حسن بصري و، دی په مدینه کې زیږېدلی و، خو زیات وخت یې په بصره کې تیر کړی و، نو بصري باله شي. دی صوفي د مارټن لینګز په وینا د حضرت علي رضی الله عنه د ناستې ویاړ لاره. محمد افضل قریشي وایي حسن بصري په ارادت کې حضرت علي کرم الله وجهه ته رسي. حضرت واسع په شریعت او طریقت دواړو ټینګ و. حضرت علي جویري د عطای گنج بخش د ده په اړه وایي دی په تابعینو کې راته صوفیانو ته یې بلنې ورکولې او تل به په مشاهده بوخت و. په خپل وخت کې په عرفان کې سیال نه درلود. د ده له حضرت خواجه حسن بصري ښه ملګرتیا وه. د نفس د ایلو لپاره یې ډېر ریاضت کاوه او په وچه ډوډۍ به یې ګزاره کوله. حضرت واسع چې له معرفته برخمن شو، نو له خولې به یې همدا خبرې راوتې چې په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم. حضرت حبیب عجمی د حضرت حسن بصري مرید او شاګرد و.